قرآن مجید د الله تعالی هغه اخیری کتاب دی چې په هغه کې د پخوانو ټولو کتابونو او صحیفو معتدل او مناسب تعلیمات موجود دي. دا کتاب د کائنات لپاره د روح مثال لري. الله تعالی دا کتاب ټولو کې اعلی او رافع ګرځولې دی. د رب ذوالجلال ارشاد دی ذالک الکتاب لا ریب فیه. دا هغه کتاب دی چې په دې کې د شک هیڅ گنجائش نشته دی. محترم سامعین حضرات، ما د قرآن نه تپوس کو وای قرآن ستاسو نوم دی. قرآن جواب راکوي قرآن مجید. ما د قرآن نه تپوس کو ستا ژبه څه ده؟ قرآن جواب راکوي بلسان عربي مبین. زما ژبه عربي ده. ما د قرآن نه تپوس کو ستا د حفاظت سره څه ګارنټي ده؟ قرآن جواب راکوي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. زما د حفاظت ذمہ داری په خپل خالق غست ده. ما د قرآن نه تپوس کو پتا کې د شک څه گنجائش ته دی. قرآن جواب راکوي ذالک الکتاب لا ریب فیه. محترم سامعین حضرات، په هر پیر باندې قرآن مجید ما ته زما د خبرې جواب راکوي. قرآن مجید نه تپوس کوم ته د کوم ځای نه راغلی؟ قرآن جواب راکوي فی لوح محفوظ. د لوح محفوظ نه راغلی یم. ما د قرآن نه تپوس کو ته په چا نازل شوی؟ قرآن جواب راکوي نزل علی محمد. ما د قرآن نه تپوس کو ته د چا طرف نه راغلی؟ قرآن جواب راکوي تنزیل من رب العالمین. قرآن نه تپوس کوم په هر خبره باندې قرآن جواب راکوي په کوم میاشت کې نازل شوی؟ قرآن وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ما د قرآن نه تپوس کو ته په کوم شپه نازل شوی؟ قرآن جواب راکوي خاموش نه پاتې کیږي انا انزلناه فی لیلة القدر. ما د قرآن نه تپوس کو ته د چا لپاره نازل شوی؟ قرآن جواب راکوي هدى للناس، د خلکو د هدایت لپاره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي القرآن حجة لك او علیک. دا قرآن مجید خو ستا دپاره گواهی ده یا ستا خلاف گواهی ده. الله تعالی د قرآن مجید زموږ د ټولو دپاره د شفاعت ذریعه وګرځوي. نبی علیہ السلام فرمای ان اشرف امتی حملة القرآن. زما د امت عزتمند خلق حاملین قرآن. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. نبی علیہ السلام فرمای پتاسو کی بہترین اغ انسان دی چې په خپل قرآن زده کړي بیا نه. دا دومره مقدس کتاب دی چې د دې باره کې الله تعالی فرمایي که چېرته دا مونږ په غر باندې نازل کړی نو تا به کتلي چې هغه د الله تعالی د یرې نه شلېدلی وي. دا قرآن هغه لاره ښایي کومه چې بالکل نیغه ده او ایمان والو ته خوشخبري ورکوي. محترم سامعین، قرآن کریم داسې یو بهترین ملګری دی چې د دې د خبرو نه هېڅوک نه تنګېږي او څومره چې د دې بیاستل کېږي دومره په دې کې ښایست راځي، په دې کې خوند او مزه پیدا کېږي. کله چې په قرآني آیتونو باندې قاریانو سترګې یخې شوې نو ما دوی ته وویل چې تاسو د الله تعالی مضبوطه رسۍ میلاو شوه، اوس په دا رسۍ تاسو مضبوطه نیسئ. په اخره کې دا دعا کوم چې الله تعالی موږ حاملین قرآن او عاملین قرآن جوړ کړي. آمین. وما علینا الا البلاغ.